تازه خبر، طالبانو د نوي پوځ د کسانو شمیر اعلان کړ. طالبانو تازه څه ویلي دي؟ آیا د پخواني پوځ کسانو ته به په دغه پوځ کې ځای ورکړی شي او که نه؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان پخوانی پوځ ټیټ او پرک شو. اوس اړتیا لیدل کېږي چې یو نوی پوځ رامنځته شي. نوی حکومت وایي چې دوی ژمن دي چې یو قوي او غښتلی پوځ رامنځته کړي. د افغانستان لوی درسیز پرون ویل چې د تیر حکومت د پوځ کسان بیرته په خپلو لیکو کې نیسي، نو یوازې هغه کسان به نیول کېږي چې لوړې مسلکي زده کړې لري او په فساد کې نه وي ښکېل. د نوي پوځ د تشکیل او جوړېدو په هکله خبرې ډېرې دي. ډېری کسان دا فکر کوي چې د نوي پوځ مالي منابع به څنګه پوره کېږي، د دې پوځ تشکیل به څومره وي. د ملي پوځ د شمېر خبره مهمه ده. وړاندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې ګواکې د پاکستان له لوري دا غوښتنه مطرح شوې ده چې افغانستان به په لوړ شمېر پوځ نه لري او د پوځ شمېر باید په زرهاوو کې وي. مګر اوس د هېواد لوی درستیز مولوي فصیح الدین وایي چې د اوس لپاره به د ملي پوځ شمېر 150,000 کسانه وي. د مولوي فصیح الدین په خبره د تیر پوځ مسلکي او هغه کسان چې په فساد کې نه وي ښکېل بیرته جذب کېږي. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر ویاند قاري سعید خوستي هم ویلي و چې د پخواني پوځ کارکوونکي دې بیرته خپلو دندو ته حاضر شي. که څه هم هیوادوال د طالبانو د عمومي اپوې خوښ ښکاري، خو وایي چې په ډېرو ځایونو کې طالب وسلوال د خپلو مشرانو خبرې ته دومره توجه نه کوي او د پخواني حکومت ځینې نظامي کارکوونکي شکنجه کوي او ځینې یې بیا ان وژني. د نظامي چارو متخصصین وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې نوی حکومت د زاړه حکومت پوځي کسان بیرته خپلو دندو ته دعوت کوي، خو زیاتوي چې دا کار باید عملي وي، نه یوازې د خبرو تر حده. پوهان په دې باور دي چې یو مسلکي اردو او پوځ به وکولی شي چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو ګواښونو څخه وساتي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.